خوږه خاطره دا وه چې د اقتصاد د پوهنتون څخه زه فارغه شولم، تقریبا 3 نمره فارغه شولم. ټول ښایسته خاطره مې بس دغه چې د واده په شپه مې پسې نه پسې مړه شه. پر ما واده داسې څه دا باجګان بیخي نه یې سره ګران. ته څنګه یاست؟ پر تا ګران وي که یا؟ موږ خو نو داسې یو کله وړونه دلته اوس رالولو دغه یخۍ مې راوړې دوکاندار راکوي دغه یخۍ په 10 افغانۍ راکوي. ته ورته وګوره دغه په 10 افغانۍ راکوي. او دلته ورور جان اوس ظلم یې در سره کړی لاره مو هم ډېره په مخ کې دی. ښه دا هم څه کېږي. ومې ویشتی؟ سلامونه د زما افغانستان قدرمنو لیدونکو. نن راغلی یم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د بابا ولي زیارت ته چې مشهوره په بابا صاحب دی. همدلته هره جمعه خلک راځي د میلې ترسره کولو دپاره، هم میلې کوي او هم د بابا صاحب زیارت ترسره کوي. همدارنګه د بابا صاحب زیارت څخه لوړ د شاه حسیني بابا زیارت هم شته چې هلته به هم موږ پورته کېږو. قدرمنو لیدونکو تاسو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. موږ د خلکو سره د زړه خواله کوو او د هغوی سره د جمعې ورځ لمانځو. راسره اوسئ. زما افغانستان یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. په خیر راسئ. وختلو دلته د شاه حسیني بابا زیارت ته. دا د بابا صاحب د زیارت څخه د غره په لوړه څوکه کې پروت دی. ډېر د ځونو لار ده چې څوک راپورته کېږي ستړي کېږي. دغه حاجي صاحب دی او څنګ ته مې بل حاجي صاحب هم ناست دی. دوی هم راغلي چې په میله باندې نن د جمعې ورځ ده. حاجي صاحب جوړ په خیر؟ خدای مو راوله په خیر راسئ. لومړی تاسو ته ښه راغلی وایم. الله مو راوله په خیر رالاست، په خیر رالاست، په خیر بیا درته وایم په خیر. خدای مو راوله. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. حاجي صاحب د کوم ځای څخه راغلی یې؟ محترمه د کندهار د نایدو کې زما کور دی، تقریبا د 100 کالو څخه. ماشاءالله. خپله څو کلن یې؟ په خپل تقریبا 1 کلن یم. 1 کلن. صاحب بله د 1 کلونو په دوران کې کوم ولایتونو د افغانستان تللي؟ افغانستان ولایتونو خو نو ډېر دي، تقریبا 40 ولایته دي، بس تقریبا نیمه ته تللی یم. 15 ولایته جوړ 15 ولایته مې غوښتي. بله صاحب. د بابا صاحب د زیارت خو نوم ډېر وخت کېږي خلک د ارغنداب ته راځي. دا چې ارغنداب هم د زرغونه سیمه یا زرغون ولسوالۍ باندې ډېر زیات مشهوره دی او ډېر میوې لري. څونه وخت کېږي چې د بابا صاحب زیارت ته راځي؟ والله صاحب چې بس فارغت پیدا شي تقریبا د جمعې په ورځو کې کله راځم خامخا د زیارت لپاره. بس ښه خوند کوي، شاوخوا چې وګورې روح تازه کېږي صاحب، مورال قوي کېږي. شاوخوا چې نه سبزه ده راځو که بالکل راځو. زیارتونه دي مبارک، خلک تېر شوي دي، لوړ اشخاص تېر شوي دي، بالکل راځو صاحب. څه کاروبار لري؟ زه صاحب اوس فعلا کاروبار په مخکې مې د هندوستان کاروبار کوم. و صاحب نو څه متاسفانه چې اوس ویزې بندې دي، نو ویزې نه راکوي. نو اوس پر کور باندې یو خیر کرا به انشاءالله کار اوس سم دی. د خیر سره ورځ په ورځ سمیږي، بس د خیر سره ویزې به مې ډیپلوماټیکي اړیکې به هم جوړې شي د خیر سره. بس خدای دې اسلامي امارت لري انشاءالله. کوششونه چالانه دي، خدای مهربان دی ټول. او ته ستړي مه شئ. خیر اوسې، تاسې ستړي مه شئ. ته یې دواړه ملګري، ته او دا تخنیکي همکار دي. خدای مو ژوندي لره. خوشحاله شوم چې د ارغنداو ولوړې څوکې ته راغلي یاست او له خلکو سره محاسبه کوئ، مجلس ورسره کوئ، مرکه ورسره کوئ. د خلکو په ښه او بد باندې، په خوشحالي او په مشکلاتو باندې تاسې ډېر کار کوئ. بیا د ژورنالیستان چې دي یا ستاسې غوندې ځوانه طبقه چې ده، له تاسې څخه افغانان ټول ممنون دي له ځوانې طبقې څخه. ژوندی اوسې. حاجي صاحب ته د کوم ولایت راغلی؟ زه د زابل ولایت څخه راغلی. د زابل ولایت څخه؟ څه د مرکز یې که د ولسوالۍ؟ یا د مرکز یم. د حاجي صاحب سره راغلی؟ له حاجي صاحب سره راغلی. حاجي صاحب خو نن په میله راایستلی بابا صاحب ارغنداب ولسوالۍ ته راوستلی. خدای دې غم نه راکوي. حاجي صاحب خو نور د زړه ژوندی سړی دی، که په عمر لوړ وي نور ډېر ښایسته، له زړه ژوندی او پر ډېرو ملکو پر ډېرو علاقو باندې ګرځېدونکی سړی. څه وخت کېږي چې حاجي صاحب ملګري
کلی سوی دي؟ یاره تقریبا 1.5 کال کېږي. ښه 1.5 کال. په 1.5 کال کې خالي د بابا صاحب زیارت ته راوستلی که یا نو ما د اوس سره پیدا کړه. زه ډېر وخت یار به په کلات کې وم، بیا به په کابل کې وم. نو د کندهار ته دی هم ډېر وخت په کابل کې اوس دی کندهار ته راغلی دی، د لې کور راوستلی دی، زه هم د لې رالم. نو اوس د اول وار ده چې زه له ځانه سره راوستم د بابا صاحب زیارت و منظرې ته یې راوستم. خدای دې نو خوشحاله ډېر ځینې خوشحاله. د بابا صاحب زیارت چې در اوسه لیدلی و؟ د بابا صاحب زیارت ما تقریبا 15-16 کاله دمخه لیدلی دی. په هغه وخت کې داسې جوړ نه و. داسې جوړ نه و بلکل. نو اوس خو ډېر ښایسته جوړ شوی دی. بیا د کندهار په ټوله سیمه کې د بابا صاحب زیارت و، د ارغنداو منطقه دا ډېره سرسبزه منطقه ده، ښایسته منطقه ده او زموږ د افغانستان په سطح باندې ډېره یو خوشحاله منطقه ده. بلکل ډېره مننه. ژوندی اوسې حاجي صاحب، میلمه در څخه نفس تنګی نه سي داسې ګرځوئ. انشاءالله کندهاریان خو تا تر معلومې دي، بس انشاءالله میلمه ډېر ښه راغلي ورته وایي، انشاءالله نه دغه کېږي خفه کېږي. خپل ژوند یا خوږه تر حالت چې در باندې راغلی خاطرې خو نو ډېرې دي، الله ترخې سته هم خوږې سته. داسې جالبه چې ډېر خوندونکی خوندونکی. نو څه درته ووایم بابکه، د یادۍ وخت تا ټلیفون کړی په زابل کې ځان د سکشلي وای، داسې نه حاجي صاحب ځان باندې دا کیسه نه چې ټلیفون مې کړی دی، دی مخ ته راوتلی دی. او خوږه خاطره دا وه چې د اقتصاد د پوهنتون څخه زه فارغه شولم، تقریبا 3 نمره فارغه شولم. بس دغه زما د ژوند خوږه خاطره وه. ماشاءالله. په خپل اولادونو به هم تعلیم کوي؟ نو یو زوی مې ډیپلوم انجینر دی او بل ډاکټري وایي او بل د شوروم کار کوي. بله نو دغه زما خوږې خاطره چې ما تاسو وویله. د داود خان سردار داود خان شهید په وخت کې زه د اقتصاد د پوهنځي څخه فارغه شولم. بس تر اوسه پورې دغسې قربان غم راکړو. اوس به تاسو ته ګوره یو شی راوغواړو. قربان دې سم، قربان سم. بس زه د خیره سره نه زیاته مننه، زیاته مننه. څو د میلهوالو سره به د هغه د زړه خواله کوو او د بابا صاحب هر څه مو کړي، هر څه مو کړي. ژوندی اوسه. ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره مننه. دغه میلهوال هم راغلي دي د سپین بولدک ولسوالۍ څخه. دوی به د زینو په اړه معلومات درکړي کله چې د بابا صاحب زیارت ته رسیږي او بیا نو شاه حسیني بابا زیارت ته راخیږي. دلته باد هم دی او دا ځینې نو چې سړی کراسي یو عالم ساه غواړي. جوړ په خیر سړی مسته څنګه ښه جوړه په خیر بیدار دی. ژوندی اوسې. نوم دی؟ نوم یې عطا محمد دی، د سپین بولدک. ښه د سپین بولدک؟ و د سپین بولدک. ښه د سپین بولدک د کوم ځای؟ د سپین بولدک د وردګ د کلي یم. ښه دا راته ووایه دلته د ملګرو سره راغلی یې، یوازې د میلې دپاره راغلی یې که یا نور مراسم هم وه؟ پرون مې د جمعرات ورځ د ماما د زوی واده مې ولو، نو شپه مې هلته ښه په خیر تېره کړل. صاحب لاړو دالې له دالې رالو برته بابا صاحب له د بابا صاحب په زیارت کې ناست. ساعت مو تېر دی؟ والله دا ساعت ټوله سخته ځای کم ځای و؟ دغه زیارت یې دا اوس موږ کې ناست. او ته چې را روان وې هلته داسې ستړی ستړی کېده داسې؟ دا د زینو د لاسه ډېر ستړی سوم، ډېر په تکلیف راوختلم. نو ته باید د پاوته کې 2-3 وارې دا ځینې ووایې چې ساج په خاص. صحیح دی ورور. او ته ستړی مه سې. باید راوله ده سره مې دی جواب. ته به هم جواب ما په خدای ساه ولاړم. ښه ساج ولې چې ساه ولاړه؟ نو ستړی سوم، داسې ستړی سوم دته ده. ته ستړی مه سې. ستړي مه شې وروره، څنګه ښه یې بیداره خیرات کرارېده، ژوند دې په خیر. ژوندی اوسې. ته هم د دوی سره راغلی وه؟ دلته پرون زموږ د یو خوريي واده و، نو دوی د سپین بولدک سره راغلي وه. د خاله مې زامن دي، سهار تللي وه، دالې ته میله یې وکړله. هلته غرمه مې بل ورور هغه ته ورلږ وړی سره کښېناسته. اوس راچوت د بابا صاحب زیارت ته زیارت مې وکړ، ته لوړه وختو. نو دا یو دا ملګری مې یو هغه ملګری و، دوی په لاس راپورته کېدل، 2 ګزه خالي ودرېدل، ستړي شوله. اوس ستړیا ده، د دنیا ډېرې دي، نو بله دوی ستړي شوله. بلې ماښام مو ډېر غوښې خوړلې وې، نو ولې ستړي کېدلې؟ و غوښې مې هم ډېرې وخوړلې، ډېر ستړی هم شوله. و د میلمنو خدمتونه مې کول. بیا نو ته راوختې بیا چې بیخي انرژي د لاسه وه. و باره مې ګسه کار خلاص چې راختلم د ځینو. زوم کومه دی په تاسو کې؟ زوم کور دی نه دی، په میلان نه دی راسره. ولې؟ نو د لې کور دغه ول بدخواب ول خوب یې کوم چې 15 کاسه په میله راوته. په زور لري کړی وای چې درځه زموږ سره میله وکړه. نو خو ما شان شپه نه په ساتي د بدولو و خو یې پر کوي. ساعت مو تیر دی ها؟ والله دا ساعت مو تیر. تا واده کړی دی؟
ما 2 ودونه کړي دي. اوهو 2 ودونه دی؟ 2 ودونه مې کړي دي. نو ته خو بیا بیخي پیشکو کې. پیشکو کې ژوندی اوسې، ډېره مننه. او ته سړی مه سې. لرې ناست یې، راوسکېږه جفا. دا ښه په طبیعت ناست یم. ښه په طبیعت ناست یې؟ نو څه پکې. ستا نوم چیست دی؟ ما نوم سیپلا دی. سیپلا دی؟ تا واده کړی دی؟ ده ښه. ماشاءالله ماشاءالله. نو په واده کې تر ټوله خوږه خاطره کومه وه؟ په واده کې تر ټوله خوږه خو نفست ورځ ده، هغه ښه ده. ښه هغه ښه ده؟ څه بل ځای خوند نه درکوي؟ یا بل ځای نو خامخا ډوډۍ چلولو دا خو به په تا نه کوي؟ یا دا خو نو د زوم کار نه یي. ښه امرونه له د لاسه کوي؟ امرونه به موږ کوو. اوس تا ساعت څنګه شوله؟ نه ده سمه. نه ده سمه؟ والله که خبره کوای سي. هغه د دغه خبره ول چې اسمان ته وخېژېله سر اواز یې نه راځي. نه سم کولی، په حقیقت کې کوای سم. و دا ملګري بیانونه درکوي، راسي بیانونه ورکړي. ښه نو نور څه راته وایه؟ نور خدای په میله راغلي یو. ته د واده خاطره؟ نه د واده خاطره بس دغه ټول ښایسته خاطره بس دغه چې د واده په شپه مې خوشي نه پسې مړه شو. پر ما واده داسې شو ښه چې د واده د 2 وادونه وکړه، ته په خوشحالي تېر شوله. د یو واده کړ، زه په خوشحالي پر ما خو نو دا رقم شو د واده په اوله شپه مې داسې نو واده پاتې شو که یا محفل؟ والله چپه خوله وکړي، چپه خوله والله نه شي. نو ما داسې خاطره ده. ستا ارمان وکړه یا څه به نو څنګه خوشحاله یې؟ داسې خو نو واده د کوم یې نه خوشحاله کېږي. نو زما واده باره دا رقم. د خوښونې غم به د سیې نه تېری و داسې و. ته زما د کوټ سره؟ موږ 2 د کوټ سره غلي یو. مخکې کورونه په بولدک کې وو، اوس بار حالت باندې. نو د لې وګرځولاست که یا؟ ډېر یې وګرځو. دا ماما زامن را سره دي، دا خلا زوی را سره دي. ډېر یې وګرځو، ډېر ساعت یې را تېر. بس خدای پاک چې د دې غم نه درکوي. امین کې. ډېره مننه. ستا څخه هم زیاته مننه. ستا چې سمه شوه که یا نه ده سمه، په حقیقت کې سم و نه ده سم. ستا څخه هم زیاته مننه. ډېره مننه. څنګه شو ستا ستړیا؟ ډېر اوس سم وساس شو. اوس وساس وې؟ بس خدای پاک چې نور هم وسا که د خیر. ډېره مننه. تشکر ورته. قدرمنو لیدونکو، ځو هلته د بابا صاحب د زیارت سره هم ډېر خلک راغلي دي، همدلته زیارت ترسره کوي. موږ به ځو د هغو سره به د زړه خواله کوو. تاسو راسره اوسئ، موږ همدلته یو. دا د شاه حسیني بابا زیارت د بابا صاحب د زیارت څخه غځېدلې لار ده. دا د غره لمون ته پورته سوې ده، یعنې د غر نیمایي ته هم پورته سوې ده. کله چې د یې خوا خلک راپورته کېږي، ساه یې نه وي پخه، بیا نو انسان ډېر ستړی کوي. زه نو مخکې پورته سوی وم، اوس مخ پر تا کېدی یم، لا دونه وسایل لري. او کله چې بیا راپورته کېږي خلک بیخي د ساه څخه اچي. بیا مخکې مو ولیدله چې هلته د شاه حسیني بابا زیارت دی، هلته خلک د دعا کولو دپاره ځي، زیارت کوي. بیرته نو ځي مخ پر کښته باندې. زه هم ځمه د بابا صاحب زیارت ته، تاسو راسره اوسئ. د بابا صاحب دا تکیه ده، تکیه ورته وایي د بابا صاحب. دا چې اوس خلک ډېر زیات کم دي، په پارک کې هم خلک نسته، همدلته هم خلک نسته. د اوبو د کمښت، یعنې د اوبه نسته، نو د اوبو د نه راتګ سره د خلکو بیروبار هم کم سوی دی. ځینې خلک زیات خلک پر عینو مینه باندې، همدارنګه د دالې پر خوا باندې د خلکو مخ دی. څنګ ته مې یو کورنۍ راغلې ده همدلته د بابا صاحب زیارت ته. جوړ په خیر ځوانه؟ څنګه یې؟ په خیر یې؟ ژوندی اوسې، خیر اوسې. نوم دې؟ نور احمد. نور احمد جانه، د کوم ځای راغلی یې؟ د کلاچې سره. ښه، د کلاچې څخه راغلی. بله.
او دی چې څه کېږي دا مې اخښې دي سړی مه سړی مسرور صاحب په خیر است خیریت دی ژوندی اوسې خیر اوسې نوم دی سردار محمد دی نوم سردار محمد جانه توم راغلی د کلاچۍ څخه بله وکې کلاچۍ سره راغلی څنګه د هوا څنګه د موسم څنګه د میلې څنګه ښه هوا ده ښه خوندوره هوا ده بله وکې هره جمعه راوځي که یا نن د یوه جمعه یا هره جمعه راوځي هره جمعه راځئ بله وکې دی چې راولي که ته دی یا زموږ بل باجا دی هغه راځي په دانتنو کې دی کار کوي د جنریټرانو کار کوي نو هغه ولاړې اوس جنریټر بندو په سایټ کې دی ولاړې موږ یې دلته کښېنولو بله دا خوا سره ځو ستا باجا دی بله وکې دا باجاګان بیخي نه یې سره ګران ته څنګه یاست پر تا ګران دی که یا موږ خو نو داسې یو کله وړونه وایي دا عیالونه دي منا زامن یې دي نه لون یې دي دوی خو نو بې ما طاقت هم نه لري دا پلار یې نشته مادی ماشاءالله ماشاءالله دا زموږ ستاسو کې په دود رواجو کې یا مثلا ضد یې هم ورته ویلی شو ځکه دا ضدیت دی باجګان ډېر نه سره نه ولاړو ناسته نه سر لري خو چې ستا غوندې دونه سره ګران یې لکه وړونه بیا دا نور خلک هم زما یو پیغام دی ورته چې دا نور خلک هم باید سره کښېني باجګان سره کښېني او دغسې اتفاق سره وکړي و موږ هم دا خبره کوو چې معنا خدای دې هر یوه ته انتفاق ورکړي مسلمان او مسلمان وړونه دي سره ګرده وړونه دي په خدای دې هر یوه ته انتفاق ورکړي هر مسلمان نو دغه دی بلې خوا ته پلان لري چې ولاړ شي که یا یوازې دغه ملت یا دغه دلته راغلی تر ماښامه پرېدلې نو بل ځای چیرې ولاړ شو څه کاروبار کوئ زه په خپله روزانه کوم او ته څه کاروبار موږ دا د ډیشانو کار دی د ډیشانو کار دا کاسې او دغه بسته کوو تاسو بیا ساعت تېر دی نو نه څه کاروبار نشته داسې ته معلومېږي اوس نشته ول چې پیسې نه یې شی لا نه یې نه دی چه درسته چی؟ میزنی یعنی؟ بابا چی میگویی؟ کاکا ډیره مننه ژوندی اوسئ ایمان سلامت ډیره زیاته مننه خیر اوسه قربان دې سم ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه میله غواړم کور مو آباد خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ډیره مننه تشکر خیر اوسه ډیره زیاته کور دې ودان خیر لیدونکو دغه ځوانان چې راغلي دي په میله د کوم ځای څخه چې راغلي دي د دوی څخه پوښتنه وکړم جوړ په خیر خیر اوس مننه وروره څنګه ښه خیریت په خیره بیداره داسې غمیزه راته بیان کړه تا څه شه کړي والله وروره همدای موږ په میله راغلي یو ګرمي هم ده ډېره ښه او د ډېره لرې ډېر مزل مو کړی په موټرسایکل باندې او دلته اوس رالولو دغه یخۍ مې راوړې وروره دوکاندار راکړي دغه یخۍ په 10 افغانۍ راکړي ته ورته وګوره دغه په 10 افغانۍ راکړي او دلته وروره جان اوس ظلم یې در سره کړی لاره مو هم ډېره په مخ کې ده 400 زنې دي دا چې اوس زه ورپورته کېږم او دغه یخۍ دې ته ورته وګورئ دا خو اوس په لار ویلېږي نه نو دا ظلم نه دی والله ظلم دی نو دا شان یې توده درکړي شان یې هم توده راکړې دي او دغه یخۍ چې دی دا د په 10 افغانۍ راکړې نو دا خو بیا تاسو ملامت یاست ولې هم جنرالي نو خو مجبوري ده نو نور دوکانونه نشته ورته وګورئ شاوخوا ګرده غرونه دي یو دوکان بل نشته دغه 2 دوکانه خلاص هغه هم دلته کسابان ناست وروره او بس ما د ورور دا خلک راځي او په دې سر خلاص دا خلک میلو ته را روان دي ډبلې ګټ پر کې یو شان دغه د مصارف چا پر غاړه واخیستل کم دا ځوان پر غاړه اخیستی دا تا پر غاړه اخیستی وکه دا ما پر غاړه واخیستو ستا پیسې چې دا رقم برباد شو دا به څه کوو بله هغه مشکل نه لري یاران چې نه څنګه کوي خو داسې پیسې چې ګرده په تودو شانو ولاړلې بله خو پروا نه کوي نو اوس څنګه کوي ولاړلې بچی شوې ارامې وې ارام پیسې به خلاص خود خدا لارو د څه شي ارام پیسې چې دا د غلا پیسې به خامخا دی اوس یې جیب والي د اوس چمپاز غلولي دا دا څه وایي والله که دې خرق خطا وتلی دي چې په جیب کې وګوره دا بچاره سپلي غلا کړلی یا نسوار یې غلا کړلی نسوار یې غلا کړی د نسوار چې غلا کړي هغه په غلا کې راځي که یا خود راځي نشه چې دا ګرده په غلا کې راځي څه تا نسوار هم غلا کړی وایي یاد زما تر مخه غوړه وغې غلا کړل دغه ځوان بیا وینې د لور دپاره هلته شنګاور اغلا کړي هغه بېچاره مو په بانډار اخته کړي دي د شنګاور اغلا کړي د څه دپاره د لور دپاره
لیدونکو دلته رالو دلته ښکار کېږي د بابا صاحب د زیارت څخه چې راکښته سې په دغه ځونو کې یو ځوان ناست دی د ښکار ټوپک ورسره دی او بیا ولته مخامخ یې تخته ایښې ده هغه تخته کې حیوانان راځړولي دي پلاستیکي حیوانان یې راځړولي دي بیا نو د کار حیوان یې وویشتي جایزه مایزه لري ښه جایزه نه ورکوي دا پیسې چې اخلي دا نه دی خو ما ته ستړی مه سې ستړی مه سې څنګه یې جوړې په خیر خیرات دی بخیر شکر الحمدلله دا په څو ورکوې دا ټک دا 15 ټکه په لسې ورکوم 15 ټکه په لسې هو 15 ټکه په لسې که یو حیوان یو دانه وویشتي بیا یو جایزه ستا که یا هغه جایزه نه ورکو هغه خمار کېږي هغه خمار کېږي خو ته هم پیسې پرې اخلې یا نه خو دا بیا موږ پر دې دا ټکان خرڅوو خپل ټکان په خرڅوو چې دې ښکار یې زده کړي د آینده دپاره د آینده دپاره ښکار یې زده کړي هو د آینده دپاره ښکار زه کولی سمه ته راسه چې ور واچو څو دانې ور اچوې 15 دانې په لسې هو 15 په لسې ور اچو هغه به بېرته راخلې یا هغه ټکان بیا نه راخله هغه بره خرابېږي ته احساسه قدرمنو لیدونکو دا ټوپک دا څو سکوپر بسته دی 8 سکوپر بسته دی اوه په دا کې خو نو ولاکه راڅخه تاسو انشاءالله تعالی ته ودرېږه زه به دلته دا چې نیوه کاږمه دا سرپوښه که یا کاغذ مې کاږم چې سرپوښ چې نیوه کاږي په 8 سکوپ کې یو ټک وکړو ښه دا هم څه کېږي ومې ویشتی ما څو ټکه وویشتی څو دانې مې وویشتل څو حیوانان 4 ټکه وایي 4 ټکه مې هو دا خلک وایي 4 ټکه ته نه منې زه هم 3 دې ویشتل زما په کارنامه کې ته پاک کړي خو دغه دی دا خو در ما بل نامې هم پیدا سو په اول ټک چې ویشتی هو په اول ټک مې ولا ویشتي اوس چې ټک کړي و یا نه مې وکړي نو ټکان مې ډېر کړی دا ټک مې نو کړی یا نو صحیح دی انعامات نو درلودې نو بیا ښه خوند کوي ولا انعامات نه لري دا یو خمار دی نو دا ګوره چې د خپله ځان ته الهیه ورته پیدا کړې ده که څنګه دی خیر نو اوس دا ګړی خو نو دی خو وایي خمار دی څنګه طالب جان دی داسې مړ ووایي یعنې نه دی خمار ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه خیر اوسئ ډېره مننه قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي ډېرې بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم په ښایسته کندهار کې یو بېلابېلو ولسوالیو ته هم بیایم سرسبزو ساحو ته هم بیایم دا چې د میوو وخت هم دی نو راسره واوسئ د خیره سره